سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال اوسئ. لکه څرنګه چې موږ یو سیریز پیل کړی دی بریا ته د رسیدو لارې چارې یا غوره کړنلارې. راځو نن شپږمې برخې ته. که تاسو چېرته غواړئ تېرې 5 برخې وګورئ نو د افغان کتابکور یوټیوب چینل ته سر ورښکاره کړئ. د یوټیوب نوم لاندې لیکل شوی دی. موږ ویلي وو چې پوهه، ذکاوت، ځیرکتیا، هڅه، کړنلاره ټاکل، تمرکز کول، د ایډیال ټاکل، د هغوی له ژوند نه ګټه اخیستل، دا بریا ته رسیدو کې موږ سره مهمې مرستې کوي. ولې راځو نن په شپږمه برخه غږیږو. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې د نړۍ 3% خلک موخې لري او 1% خلک یې لیکي؟ یعنې څه؟ د موخو لیکل. کله چې تاسې موخه لیکئ یعنې ورته پابند یئ، یعنې ورته وفادار یئ، یعنې ترلاسه کول یې غواړئ. کله چې موږ یو موخه لیکو، موخه ټاکو، نو هغه که چېرته ولیکو نو د ترسره کولو فیصدي له 90 وجیږي. یعنې دا امکان شته دی چې موږ یې حتما ترلاسه کړو. زه تاسو ته یو لنډ مثال درکوم. مثلا که چېرته تاسو دا اراده ولرئ چې د 2021 کال تر اخره پورې به زه ځان ته یو نوی کور اخلم او دا ولیکئ او داسې یو ځای کې ځوړند کړئ یا کېږدئ چې تاسو هره ورځ سهار راجګېږئ، هر وخت چې رانوځئ کور ته او هر وخت چې له کوره وځئ هغه ورک ګورئ، نو تاسې د هغې کور اخیستو ته ژمن کېږئ. یا هم تاسو غواړئ یو مهارت زده کړئ، دا مهارت ولیکئ چې کوم مهارت دی او داسې ځایونو کې ځان ته کېږدئ چې راجګېږئ، کور نه وځئ، کور ته راننوځئ، اطاق ته خپل ننوځئ، حتی د خوبه چې راپاڅېږئ تاسو هغه موخه ګورئ. یعنې په خپل ځان باندې باوري کېږئ چې هو تاسو یې ترلاسه کولی شئ. دا کار څنګه کېږي؟ څنګه موخې ولیکو؟ ځکه موخه لیکل هم سخت کار دی. همیشه کوشش وکړئ چې داسې موخې ولیکئ چې ترلاسه کېدونکې وي، شونې وي او داسې موخې چې تاسې ورته رسېدلی شئ. دوهم، کوشش وکړئ چې په یو وخت کې له 3 تر 5 موخو ولیکئ او هر اوله موخه چې تاسې لیکئ هغه تر ټولو مهمه واوسي. کله چې یوه موخه ترلاسه کېږي بله باید شروع شي. همداسې مهم موخې مو اول ولیکئ تر څو په ترلاسه کولو کې بریالي شئ او ژر یې ترلاسه کړئ. په دې باور ولرئ چې الله جل جلاله تاسو سره هر هغه کار چې تاسو پسې حرکت کوئ په ترلاسه کولو کې در سره مرسته کوي. له الله جل جلاله څخه مه ناامیده کېږئ، ځکه چې خیر وي همغه راپېښوي موږ ته. نو کوشش وکړئ چې موخې مو ولیکئ. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي او غواړئ ثواب کې تاسې هم شریک شئ، له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.